زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي ما خو د ګل غوندې یارانو سره ژوند تیر کړی د افغان هوم چینل ګران دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې مننه خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ ګران دوستان نن بیا هم غواړم تاسو ته یو ښایسته شانته ویډیو جوړه کړمه دوستان لکه څنګه چې په سر کې ویډیو وکتله څنګه کولی شو د ویډیو لیکنې ته رنګ ورکړو نو یو یادونه کوم دوستانو که چینل هم نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ راځئ دوستانو په خپله ویډیو باندې کار شروع کوو نو خپل موبایل کې کنګماستر راخلاصو کله چې کنګماستر راخلاص کړلو دغه اپشن به دلته کلیک کړو دلته موږ تاسو ته درې سکرین رکر سکرین چې تاسو ځان ته انتخابوي کولی شئ هغه انتخاب کړئ زه به دغه اولنی سکرین انتخاب کړم دا مې کله انتخاب کړل دوستانو راځو میډیا باندې کلیک میډیم څخه کلیک وکړلو راځو بیکګراوند انتخابوو بیکګراوند نه د تور بیکګراوند ورته انتخابوو په دې ټیک مارک کلمه دی داسې بهر کیږو په دې دلته کلیک دوستانو ده پر اندازه تاسو ځان ته ویډیو جوړول غواړئ په هماغه اندازه غټولی شئ په مخکینو ویډیوګانو هم په دې باره کې غږېدلي یو نو بیکګراوند ورته راټ کړلو اوس غواړو دوستانو هغه شعر یا خواندن چې تاسو ځان ته ویډیو ته جوړوئ هغه ورته راټ کوو که اډیو وي د دې ځای اډ کولی شئ او که ویډیو وي د لایر د طریقې کولی شئ ورته را اډ کړئ په لایر باندې کلیک کړو ایمیج انتخابوو ایمیج هم انتخاب کړلو بیا راځو دوستانو دا رقم ته ورته اډ کوو دا دوستان د ما سره تصویري دی څنګه کولی شو دا بې تصویره کړو ویډیو اډیو ته تبدیل کړو په دې کینچۍ دلته کلیک کړو راځو د څلورم نمبر ورته انتخابوو موږ تاسو ویډیو اډیو ته تبدیله شوله بیرته په دې ویډیو دلته کلیک کړو په دې باندې داسې ډیلیټوو زه به دې څه داسې برابر راولم اوس زه دا شعر لږ پلی کوم دوستانو دلته یې ولیکو چې کوم شعر دی زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي دوستانو د لیکل طریقه هم مخکنیو ویډیوګانو کې هم درته ښودل ده راځو په لایر باندې کلیک کړو ټیکس انتخابوو دلته شعر لیکو ما سره دلته کاپي کوو څو وخت کم ونیسي په ډبل ای باندې کلیک کړو دوستانو دلته فونټ ورته انتخابوو هر فونټ چې تاسو خوښ وي کولی شئ هغه انتخاب کړئ په دې باندې دوستانو دا شانته نږدې کولی او غټولی کوشئ بیا راځو دوستانو په انیمیشن باندې دې ته حرکت ورکوو دې ځای کې د حرکت تیزوالی وروالی کولی شئ ورته انتخاب کړئ زه وګورم زما کفن دا دوه ورویل شوی راځو اوټ انیمیشن هم ورته انتخابوو دا هغه شان دی دوستان دا باید دوه ورویل شوی دا څنګه کولی شو په اسانه طریقه باندې دوه ورې ولیکو په دې باندې دلته کلیک کړو راځو په دغه دریو نقطو باندې دلته کلیک کړو دا دریم ورته انتخابوو دا شان ده بیا راځو دا په دې شان داسې دا رقم ته راول وګورم چې برابر راغلی که نه زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي ما خو اوس راځو دوستانو دا دوهم بیت یې دلته لیکو اوکې کوو یې ډبل ای باندې کلیک کړو فونټ ورته انتخابوو دې ځای کې دا شانته غټوو انیمیشن کې حرکت ورته انتخابوو اوټ انیمیشن کې هم حرکت ورته انتخابوو اوټ انیمیشن کې به دا ورکو هر
که حرکت چې تاسو خوښ وي دوستانو کولی شئ هغه ورته انتخاب کړئ. یا موږ تاسو شعر دلته مکمل شولو. اوس دوستانو دې ویډیو ته وړ بیکګراوند ورکړو. څنګه کوم چې بیکګراوند ورکړو، راځو په لایر باندې کلیک کوو، دا آخرنی نمبر وکلیک کوو، دلته دا کونج نه داسې یو چوکاټ ورته جوړوو په دې اندازه داسې په دې ټیک مارک باندې کلیک کوو. اوس بهر کېږي دا هم داسې ویډیو سره مکمل برابر راولو. اوس دوستانو دا چوکاټ هم د موږ تاسو برابر شولو. اوس راځو دې ته رنګ انتخابوو، په لایر باندې کلیک ایمیج انتخابوو. ایمیج هم زه انتخاب کړلو. دا پنجي تاسو کولی شئ دوستانو د یوټیوب نه راواخلئ. دا به هم په دې اندازه داسې زوم کې. بیا به راشئ دوستانو دلته بلنډینګ آپشن ته، په دې ځای کې ملټیپلای ورته انتخاب کړئ. کله چې ملټیپلای انتخاب کړلو اوکې وکړئ. اوس وګورئ دوستانو زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي، زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي. دا شانته دوستانو غواړو د ویډیو ته خپل نوم ورکړو. راځو په لایر باندې کلیک کوو، ټیکس انتخابوو، دلته اوس زه نوم ورکړم، ډبل ای باندې کلیک کوو، فونټ ورته انتخابوو، کې کوو داسې شانته. دوستانو غواړم تاسو ته دا وښیم څنګه کولی شو د نوم ته حرکت ورکړو. یو خو د انیمیشن طریقې کولی شو، لکه لیکنه چې کوم حرکت ورکړلو. اوس دلته غواړم دوستانو تاسو ته دا حرکت وښیم. دلته په دې باندې کلیک وکړو، را به شو په دې نشان دلته کلیک کوو، دا بیا داسې د آخر سر ته راولو، مکمل نښه یو څه مخ ته، بیا دا داسې راولو دې ځای ته دا شانته. زما کفن دوستانو د موږ تاسو د نوم د رنګ شوی نه دی، غواړو دوی ته رنګ ورکړو. نو بیا راځو په دغه دریو نقطو باندې دلته کلیک کوو، دلته سینډ ټو بیک انتخابوو، دا شانته وګورئ. زما کفن به تر له حده خوشبو ولې نه کړي. موږ تاسو نوم هم رنګه شولو. نو دا دوستان د نن ویډیو چې موږ تاسو جوړه کړله. چیرې چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. مننه.